تغیر بل سوال داره چې د ماسپښین د مانځه نه مخکې سنت سوري او که دا پاتې شي نو قضا یې راګرځي او که نه. جواب هغه دی چې دې باره کې دوه حدیثونه راغلي. یو د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دی، حفظت من النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول صلی الله علیه وسلم چې ما کوم سنت یاد کړي دی هغه 10 رکعاته دي. نو په هغې کې هغه ذکر کړي دی د ماسپښین د مانځه نه 2 مخکې او 2 وروسته. متفق علیه د حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې. او عائشه رضی الله عنها وایي چې کان نبی صلی الله علیه وسلم لا يدعو 4 قبل الظهر، رسول صلی الله علیه وسلم د ماسپښین د مانځه نه مخکې 4 رکعاته نه پرېښوده به یې کول. اوس دا دواړه حدیثونه نو موږ د حدیثونو په منځ کې ټکراو نشو راوستی، مخکې دې 4 کوه او که مخکې ته 2 کې، او که د یو سړي نه پاتې شي نو هغه بلکل قضا راوړی شي. د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دی چې هغه نه سنت پاتې شي وروسته قضا راوړي، خو دې نه مخکې چې دا بل مونځ لا نی را رسېدلی د هغې نه مخکې انسان د سنتو قضا راوړی شي.